د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ اړوند د توپچي مدیریت 400 نفره مجاهدینو ته په لوړه کچه د مسلکي مهمو کورسونو افتتاح وشوه. په یادو افتتاحیه مراسمو کې د 209 الفتح قل اردو درستیزوال شیخ صاحب نقیب الله عزیزي زیاته کړه چې په تیر کې مو هر څه د الله تعالی د حکم په اساس کړي، اوس هم اعداد الهي امر ده او باید په پوره معنا اعداد وکړو. ما عند الله مکلف بودیم که از دین خود، از نوامیس خود، از خاک مقدسه خود، از سرحدات خود، از ارزش‌های اسلامی ملی خود دفاع کنیم به هر چه قیمت که باشه. باید سر خود ما با کفار خم نکنیم. دمی 20 سال که ما شما مبارزه کردیم حکم الهی است. کسی که در حج میره حکم الهی است، کسی که نماز میخوانه حکم الهی است. ما و شما که در اینجا تجمع کردیم همین حکم الهی است. و اعد لهم ما استطعتم. همداراز د توپچي مدیریت مدیر زیاته کړه چې زموږ تاسې مکلفیت لوړ ده او باید د ډېرې ځیرکتیا څخه کار واخلو. اگر در نشان زدن ما شما اگر تاکید نمیشد، اگر تاکیدی نشود، نشان ما شما خطا برای مثل نشانهای دیگه سلاحهای خفیفه نیست، یا مثل نشانهای کدام نیزده یا کدام شمشیر یا کدام کلاشینکوف یا کدام مرمی تفنگچه نیست. در اینجا بیت المال هم مصرف میشه، بازم دیگه زحمات ما هم ما شما ده در میتیم، به باد میتیم.